بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. زما د نننی لیکچر موضوع چې دا categories of TSQL statement ده. TSQL یعنی Transact Structure Query Language ده. هغه په دریو کټګوریو باندې ویشل شوی ده. یعنی کدی فرمولې ته تاسو ځیر شئ چې TSQL مساوي ده DDL جمع DML جمع DCL. یعنی دغه TSQL ژبه چې ده کوم چې د مایکروسافټ لخوا لیکل شوې ده دغه په درو وړو ژبو ویشل شوې ده چې لومړی ډیټا ډیفینیشن لینګویج ده، دوهمې ډیټا منیپولیشن لینګویج ده او دریمې ډیټا کنټرول لینګویج ده. کله چې دغه درې ژبې سره یو ځای شي هغه بیا TSQL ژبه جوړوي. راځو چې DDL یعنی ډیټا ډیفینیشن لینګویج څه شی ده. ډیټا ډیفینیشن لینګویج چې دغه د ډیټابیس په جوړونه کې یعنی د ډیټابیس په ساختار کې ترې ګټه اخیستل کیږي. کله چې موږ غواړو ډیټابیس جوړ کړو، په ډیټابیس کې دننه ټیبلونه جوړ کړو، ویوز جوړ کړو، ټریګرز جوړ کړو، سټور پروسیجر جوړ کړو، فنکشنونه جوړ کړو. دغه ټولو جوړونه کې یعنی د ډیټابیس په ساختار په جوړونه کې له DDL یعنی ډیټا ډیفینیشن لینګویج څخه ګټه اخیستل کیږي. ډیټا ډیفینیشن لینګویج بیا هم وایم چې یوازې موخه یې چې ده هغه ډیټابیس او د ډیټابیس په دننه کې آبجیکټس جوړول دي، بس نور هیڅ. کوم کمانډز چې په دغه ژبه کې شامل دي هغه کریټ ده، یعنی د کریټ له لارې موږ کولی شو چې ډیټابیس جوړ کړو، ډیټابیس په دننه کې یو آبجیکټ جوړ کړو. ډراپ د لارې موږ کولی شو چې ډیټابیس چې دا هغه ډیلیټ کړو یا له منځه یوسو، یا د ډیټابیس په دننه کې چې کوم آبجیکټس موږ جوړ کړي دي هغه له منځه یوسو. همدا ډول الټر د ډیټابیس په ساختار کې کله چې موږ غواړو تغیرات راولو په هغه وخت کې موږ له الټر څخه ګټه اخلو. یعنی که موږ غواړو ډیټابیس په ټیبلونو کې، سټور پروسیجرونو کې یا ویوز کې یا ټریګرز کې یا فنکشنونو کې تغیرات راولو، د الټر کمانډ په مرسته موږ کولی شو چې هلته تغیرات راولو. دوهمه ژبه چې ده هغه DML ده. DML یعنی ډیټا منیپولیشن لینګویج. دغه چې ده کله چې موږ غواړو ډیټا په ټیبلونو کې یا ډیټابیس کې ذخیره کړو، هلته ډیټا چې ده تغییر ورکړو یا ډیټا بیرته موږ له ټیبلونو څخه راواخلو، دغې دپاره موږ بیا DML ژبه کاروو. دغه ژبه چې ده یوازې ډیټا سره کار لري، د ډیټابیس ساختار سره هیڅ ډول کار نه لري. کله چې موږ غواړو په ډیټا کې تغیرات راولو یا ډیټا له منځه ویوسو یا ډیټا راواخلو یا یو څه نوره ډیټا اضافه کړو، بیا هلته موږ DML کاروو. کوم کمانډونه چې په DML کې موجود دي هغه انسرټ ده، یعنی کله چې موږ غواړو نوې ډیټا په ټیبلونو کې اضافه کړو له انسرټ څخه کار اخلو. اپډیټ کله چې موږ غواړو په ډیټا کې تغیرات راولو. ډیلیټ کله چې وغواړو ډیټا تغیر کړو. یا دې وي چې کله چې موږ غواړو چې ډیټا ډیلیټ کړو له منځه یوسو، هغه دپاره موږ ډیلیټ کمانډ څخه ګټه پورته کړو. کله چې موږ غواړو ډیټابیس یا ډیټابیس آبجیکټ له منځه یوسو، بیا هلته موږ ډراپ څخه ګټه اخلو. یعنی ډراپ او ډیلیټ منځ کې یوازې دومره توپیر ده چې ډیلیټ چې ده یوازې ډیټا له منځه وړي او ډراپ چې ده ډیټابیس او ډیټابیس آبجیکټ له منځه وړي. هغه نه علاوه سلیکټ یعنی سلیکټ په مرسته موږ کولی شو چې موجوده ډیټا چې ده هغه غوره کړو او راوایخلو. د دغې ژبې مین کمانډز دي، یعنی دغه څلور کمانډونه دي او د DDL درې کمانډه وه. دریمه ژبه چې موږ سره ده هغه ډیټا کنټرول لینګویج ده. ډیټا کنټرول لینګویج یعنی کله چې موږ ډیټابیس جوړ کړو، ډیټابیس کې موږ ډیټا کېښوده، بیا یو بل سوال رامنځته کېږي او رامخې ته کېږي، هغه دا چې دغه ډیټا باید څنګه کنټرول شي. څوک وکولی شي چې دغه ډیټا وویني او څوک ونه کړلی شي چې دغه ډیټا ونه ویني، او څوک کولی شي چې دغه ډیټا اپډیټ کړي، انسرټ کړي یا سلیکټ کړي. دغې ټولو سوالونو حل چې ده هغه ډیټا کنټرول لینګویج ده. یعنې ډیټا کنټرول لینګویج په مرسته موږ کولی شو چې ډیټا خوندي کړو او هغه ته لاسرسی پیدا کړو. دغه ژبې کې چې دا دغه درې کمانډونه چې دي ډېر زیات
شهرت لري یعنی ډیر زیات کارول کیږي. اول چې د ګرانټ ته یعنی مونږ چاته چې اجازه ورکوو هلته مونږ بیا ګرانټ څخه استفاده کوو. کله چې مونږ یو چاته اجازه یو څه شي ورکړي وو بیرته مونږ هغه ګرانټ ترېنه اخلو یعنی هغه اجازه ترې اخلو بیا ریووک کاروو. یا مخکې له مخکې مونږ چاته وایو چې دغه کس دې ونه کړی شي چې ډیټا دې وویني یا د یو سټور پروسیجر رن کړي هلته مونږ بیا مخکې له مخکې ډینای کوو. دغې ژبې درې مهم کمانډونه دي. دوستانو دغه اوس زموږ د نن ورځې لیکچر تر بل لیکچر پورې مو په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.